د ګیلمن وزیر ښځې په خپلو خبرو کې څه ویلي دي؟ آیا هغې رښتیا داسې پټ رازونه د هغه باره کې افشا کړي ویلي دي چې تر اوسه پورې د دغه رازونو په باره کې او د دغه خبرو په باره کې هیڅ چاته هم علم نه و، خو چې اوس دا خبرې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې وایرل شوي دي، نو اوس هغې هم خپلې دغه خبرې سوشل میډیا ته راوړي دي، ځکه چې د هغوی د فیملی په باره کې هم ډېرې خبرې کیږي او خلک وایي چې د هغې څه ویډیو کال خبرې راغلي دي او ګیلمن ورسره خبرې کړې وي وغیره. نو اوس د هغې بیان څه دی؟ دوستانو په دې به تاسو هم پوهیږئ چې څو ورځې وړاندې ګیلمن په ډیر بې دردانه مرګ باندې شهید شو او هغه ظلم ورسره وشو. نو کله چې د هغه دغه مړی وزیرستان ته یوړل شولو، د هغه هلته د هغه په کلي کې اسد خیلو کې جنازه وشوله. د جنازې نه پس بیا ډیر خلک د هغه کورنۍ ته ورتلل. دلته دوی خلک وایي چې ګیلمن یو ډیر ښه انسان و، هغه به چې کله هم کور ته راتللو نو ډیر خپلو بچو د خپلو لورګانو به ډیر زیات قدر کولو، ډیر زیاتې به ترې لورګانې خوشحاله وي او کور والا ته به یې داسې مینه ورکوله چې ټول یې ځان سره ډیر زیات خوشحاله ساتل. هغه فقط هم دومره کار کولو چې د پښتنو خدمت وکړي، پښتانه په خپل شعر سره راویښ کړي، د هغه شعرګویي چې کومه وه د هغه شعر ویلو انداز داسې و چې د هر چا زړه یې ځان سره راپاسولو. نور د هغه داسې څه غلط قدم نه و یا داسې څه غلط اقدام یې د چا په خلاف نه و اوچت کړی، نه څه دښمني لرله. د دوی د کورنۍ په وینا چې وایي زموږ نه څه دښمني وه، نه چا سره څه ذاتیات و، خو بس هر چا چې دا کار وکړو تر اوسه پورې د هغوی غل نه دی معلوم. البته غل یې چې دی هغه آزاد دا وړ دی، نو چې کله هغه ونیول شي بیا به د هغې نه پس دا معلومات کیږي، دا تفتیش به کیږي، مخې ته به خبرې راځي چې هغه دا کار ولې کړی دی. نو دا و تازه ترین اپډیټ او معلومات. بل اړخ ته دا خبره هم کیږي چې د ګیلمن د کوروالا سره کومې خبرې چې وي هغه په سوشل میډیا راغلي. نو دوستانو بالکل ګیلمن ورته ټلیفون کړی و، دا هغه خبره ده کله چې هغه د جیل نه راخلاص شوی و.